جی د ژغ قدرمنې نن نو د دوبۍ چې کوم میټرو دي د کوم د بسې ولا میټرو دو نن په دغه کې چکر وایي مخ ته درېمي د دوبۍ سیټ ته درېمي میټ د میټ په دوه چاتي بس کې درېمي دا لکه د میټ په وطن کې خو یو چاتی نه دي د بسې لکه دا یو چات شو دلته اوس میټ پوس لکېږي نو دلته دوه چاتي بسینه چې کوم دي په دوبۍ کې بیا دوه چاتي بس چې کومي هغه ډېر زیات خوند کو فلال خلاصوالۍ نه درغلي صرف میټ ورته رسېدلی نو میټ په فرنټ کې ورته کښیني نن د دوبۍ سیټ چې کومه دو دغه میټ د بس د دوم چات نه خوند وخه جی د ژغ قدرمنې لکه څنګه مو درته وایي چې میټ دوم چاته د بس لک شوي دغه دوم چاته نو مخته ویو چې کومه دو یعنی وطن دغه نه ډېر ښکلی ښکارېږي لکه په دوبۍ کې دوه قسمه میټرو دي چې یو د بس ولې میټرو دي او یو د ریل ولې چې کومه میټرو دو هغه په دغه ډېره خوندوره دو د خوند ولې جمع دا دو چې دغه هغه کرایه چې کومه دو هغه یو قسم دو میش فلال د دغه ځینه درېمي دوبۍ ته چې کله میش انټر شي فلال د بس چې کومه میټرو دو په دا کې هغه نه مخته میش بیا د ریل چې کومه میټرو دو هغه ته درېمي هغه ریل میټرو چې کومه دونه میش توستا هغه هغه شي چې هغه څومره خوند کو چې په هغه کې ګرځي او د دوبۍ ویو د یغه نه څومره خوشاله ښکاري لکه څنګه چې موږ تاسو ته ویلي چې میش نن په دوه چاتي بس کې راونی دوبۍ ته انټر کیږي فلال په بسینه په بس کې نو مخته د ریل چې کومه میټرو دو په هغه کو هم میش درېمي نو دغه نه د بسینه د دوبۍ چې کومه ویو دو یعنی دوبۍ ښار چې کوم د سیټ چې کومه دو ډېر خوند کو ډېر زوته او خوشالي ځنه ښکارېږي یار فرند په یو وطن د پاینو میژ هغه بس چې کومه میټرو په کې روغلی بس ریلوی میټرو چې کومه دو میژ هغه ته ور درېمي په ریلوی کې میژ درېمي نو دا د یغه هغه سټاند دی یا سټاپ میژ ورته د ریلوی میټرو چې کوم سټاپ دی هغه سټاپ دی نو درېمي چې ورنوځي چې دغه د پورته هغه ټریک د پورته دی نو دا هغه سټاپ دی دا ته ورنوځي نو میشکسي چې دلته د ریلوی میټرو سټاپ چې کوم دی دا غا د نن څرنګي وي تاسو ته یور د لیکشنې دوبۍ زه د دغه ځینې ان شاء الله غونډه درم دی وینم دا میژن نه وتلی دا دغه سټاپ دی د میټرو چې کوم ریلوی د دوبۍ هغه سټاپ دی دلته خلک انتظار کو دلته میش کاډینا کسي میش کاډینا کریپۍ کمې شوي دي نو دلته میش کاډینا تریپۍ جمع کی جی د ژغ قدرمنې دا میش روغلی مشونه ته نو وس میش دایسته کارډ ورچوي په دایس کو میش کارډ ورچوي نو چې کارډ مې ورچوي ته میش ته بیلنس جواد کو چې بدا کې څومره دی هغه کریډټ هو میش وکسي 8 روپۍ دی پکې نو دا ته ز شل نور ور جمع کوم شل مې ور جمع کړلې دلته میش روپۍ ورچوي دا شل روپۍ باز دا یو خستلې نو مزید درېمي پورته ریلوی ته ور لکېږي دا ریلوی میټرو په میژ نن درېمي د دوبۍ په ریلوی چې کومه میټرو دو دا ډېره مطلب زیات رش یو پکې ډېره هغه د خوند اوله هغه دو میټرو دو میش په دغه کې پورته وس ور لکېږي لکه دغه پوس وي دغه نه د پوسه د دوبۍ چې کوم نظاره دو هغه ډېره خوشاله کېږي نو نن میژ لکه تو صدر وش ولا هغه باس کې میژ روغلی میټرو چې کومه دو د باس ولا پاغه کې روغلی نو نن میژ چې کومه ریلوی میټرو دو د دوبۍ نن میژ پاغه کې درېمي ډېره خوشاله او ډېره صفا ډېر خوشاله صفا ماحول مخته درېمي بس دلته بیا میژ ورځي دلته بیا میژ ریل ته انتظار کی چې ریل ورسي نو بیا ریل ته میژ ورلکېږي مخته کیمه چې د دوبۍ نظاره د ویو دی هغه بیا تاسو میژ د کیمرې په سترګه باندې جواتوي دلته د میژ کارت پنچ کا نو میژ نه هغه چې کیمه پیسې هغه کارت فلپ کارت کې نو میژ بیا مخته لور چغلا کیږي خو دلته دا سټیر شکیم دی دا په دا کې یو کوشش کوي چې کله لکېږي نو په یو سایت کو داري ځکه چې کته په یو سایت کې خپل داري داسې چې زده ویلوړو ما مو د خپل کوي نو په دا یو سایت کې داري دا یو سایت نه دی دوه خلک ته پرېږدي
چې څوک درېمي لکه دلته د نشانونه لګولې دي نو چې څوک درېمي هغه ته مطلب تل یار پېژدي د خپل پکې لکېږي او خپل لکوي او ورسره د خپل مزال هم پکې کو نو اوس میش پوسر لاک شولي پوسر ورسېدلي اوس مزید میش مخته ریلوے ته انتظار کی ریلوے ته داری جی د ځاخ قدرمنې د پوس نقشه یې جوړه کړې دو میج لکه وس درېمي بار یونین ته په د شنالي کا کو درېمي بار چا غریټ کی نشان دی هغه 2018 چې پلی کړی دی جی د ځاخ قدرمنې میج ریلوے ته لاک شو لیوس پر ریلوے کراونی او د دوبۍ چې کی ما ویو دو د ریلوے چې کی د دې میټرو دو یغه نه ډېره خوشالي او ډېره خوندوره ښکارېږي ځکه چې دا په سیټي کې مطلب چګه دو دا یې پوس چګه جوړه کړې دو ډېره چګه جوړه کړې دو نو دغه نه د ویو چې کیمه وي د دوبۍ دغه ډېره خوشالي لیدل شي